عنایت الحق تنویر سے بھی خبر وکړه ډیر عجیبه سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پلار باندې روان دي او یو کس دی او هغه د الله صفات بیانوي سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العظمة والجبروت سبحان من خلق الارض بغیر عمد سبحان من بسط الارض على ماء جمد دا الله صفات بیانوي الله په خپل صفات ډیر خوشالي څوک د الله صفات بیانوي نو ابراهیم علیہ السلام ورته ودرېدو ویلکه تا خو د الله دا صفات ډیر زیات خشته بیان کړه ډیر عجیب انداز باندې دی د الله صفات بیان کړه نور الزاد فقہ یو کتاب دی اوس مدرسو کې نه ویل کی مونږ ویلو الحمدلله هغه کې په مناقب د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کې یو واقعه لیکل دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ په مناقب کې وای امام ابو حنیفه رحمه الله 99 مرتبه د الله زیارت شو یو کم سلسله د الله دیدارو کو په خوب کې نو دوره دې سوچو کوي یاره کچره سلام ظالم زما الله سره ملاقات شو سلام سلزل من الله سره ملاقات شو نو زبد الله نه تپوس کوم او دا خبره لګوره الله نه تپوس کوم یا ربي بما تنجو عبادك من عقابك ربا ستا بندگان بستا د عذاب نه پس باندې بچ کیږي ستا بندگان با ستا د عذاب نه پس بچ کیږي نو وای سلام ځل باندې د الله سره ملاقات شو زیارت شو نو امام ابو حنیفه رحم الله تاسو کې ربي یا ربي بما تنجو عبادك من عقابك رب استا بندگان بستا د عذاب نه څنګه بچ کیږي د قیامت پر ورځ باندې نو الله تو فرمایل من قال سوق چې د الفاظ وای ینجی من عبادی من عقابی اب زما د عذاب نه بچ د قیامت پر ورځ باندې د الفاظ ولا سور کړه الله د الفاظ یاد کې ها یاد کې الفاظ دو سبحان الابدی الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغیر عمد سبحان من بسط الارض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا الله پدې هاشکی لګلې ودا الفاظ جسو کوئی دغه ټول الله بڑای دا سبحان الابدی الابد پاک دې هغه ذات چې همیشه دی ایس نو اللہ موجود ہو ایس نشتا اللہ شتا حزب بنی اللہ بموجودی سبحان الابدی الابد سبحان الواحد الاحد پاک دے حق ذات چی یو دے اللہ سر شرک نشتا سبحان الابدی الابد سبحان الواحد الاحد سبحان من قسم الرزق ولم ينس احد پاک دے حق ذات چې رزق تقسیم کړي دیو سو کم ته هیر ندی هر چاله د خپل شال مناسب رزق ور کوي سبحان الله دا د دعا دایا لک نو الله په خپل صفات خوشالي نو ابراهيم عليه السلام چې دا صفات د الله اورید نو ابراهيم عليه السلام کو عاشق وکنه وته یرا مرګریا دا الفاظ راته لک دوباره بیا وایا هغه ته یو ځل میوي خدا دې بغیر قیمت نه وې ما بغیر پیسو نه وای نو ورته پیسې خو ما سره نشتا او دا ګړي چيله را سره دي 2-3 سو ګړي چيله را سره دي ودانی می ګړي چيله را کده تبوي ما نو هغه ته دانی می ګړي چيله ستا شوي ودا ستا شوي خو هغه بیا شروع شو سبحان الذي سبحان من بيده ملكوت كل شيء سبحان العظمة والجبروت والملكوت الفاظ دوباره بیووي ابراهيم عليه السلام اني می ګډ چلے ورکړي ویرا دارا تلک بیووایا دا بیووایا او ورته وی بیا به خو بیا به قیمت غواړم دا
د لانده خور خیرات خو نه دی چې فری کاته کې به ملاویږي بیا ورته بیا راته وایا وی قیمت به سره کې وی دا باقي چې کوم ګډي چلے پاتې دام ستاسو خو بیا راته د الله بڑی بیان کا دا الله عظمت راته بیان کا هغه ورته بیا وی و یاره ډیر خوند وکړو مور نشم په دا الله په دې بڑای دا الله په دې عظمت باندې مور نشم یو ځل ته بیا وایا وی بیا بدن قیمت علم وی صبر اناله وی ما سره وګړي چې له نور نشته دی وی بس نویم درته ابراهیم علیہ السلام په سوچ کو وی دا سکارو کا چې تبه درې ګړو چینو د پاره مزدور ساتي ما ځان سره نوکر کا زبستا دا ګړي چې له خر سرو ما خدا الفاظ رته بیا وایا دا الفاظ رته بیا وایا نو هغه ورته وی دا ګړي چې لم ستاشوي ز الله را لګلو ما الله رته لاړ شه ما د خلیل امتحان والا چې زما په خلیل باندې زما الفاظ څومره خواږه لګي زما بڑای او زما عظمت په څومره خوږ لګي الله امتحان د پاره ګډه چلے د مبارک شاه او الله د ناراضي شو زما عزت مندو ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم الله د مؤمنانو نه داغي مالونه داغي نفسونه غشتي دي عوض کې صدر کړی دي بان لهم الجنه الله دوی لبا په عوض کې جنت ملاويږي بدله ملاويږي او الله وی دا د بل چا وعده نه ده ومن اوفى بعهده من الله زمانه زیات څوک د وادي پوره کول ولا نشتا الله وی زبولا جنت ورکوم خو کلا چې تخپل ځان او خپل مال د الله په خو باندې ولګي